یو غټه فتنه بله هغه را پیدا شوې ده. اوس کیدای شي زما په دې خبرو باندې خلک خپم شي، که بهر څوک اوري کیدای شي هغې هم پې خفه شي چې تا تیزي وکړه زیاتې دې وکړو. لیکن زه الله ګواه کوم په دې باندې چې زما مقصود صرف خیر خواهي ده. که څوک دغه کار کوي دې ما ته هېڅ نقصان نشته دی، راته فایده شته دی، او که څوک یې نه کړي هم ما ته څه فایده نشته دی. وما علینا الا البلاغ، زمونږ په ذمه باندې صرف رسول دي. هغه دا شوي 2014 نه یو ډرامه جوړه شوې ده. هغه ډرامه ډېر په عروج باندې اوس روانه ده، او د هغې ډرامې نوم دی ارتغل ډرامه. ارتغرل لیکو ارتغل څه شی دی؟ دا د ترکو په تاریخ باندې په دولت عثماني باندې دا ډرامه جوړه کړی شوې ده، او د هغې تقریبا څو سیزنه دي او سره 500 ټریک نه سیوا. او په هغه ډرامه کې ډېر خلک مبتلا دی. زه خو عام خلک نه یادوم، یوازې زه په افسوس سره دا ویم دینداره طبقه، خاص کره خلک چې د علماو لیبلې په ځان باندې لګولی دی، هغه خلک هم په دې ګن کې مبتلا دي، په دې غم کې مبتلا دي. پای کې زیات وخت هم وکړه، ټیم یې په هغې باندې ضایع کو، او دومره نشه لري، دومره نشه چې کله سړی شروع کړي وایي بیا ترې صبرېږي نه وایي، او دومره نقصان پکې دی چې بله ورځ یو قاري دی د قرآن وایي هغه ویل چې دومره غټ مصیبت دی چې زه پې اخته شوی وم. اوس په دې رمضان کې نو ما به نور کله سپاره 2 سپارې تلاوت کوو، اوس دغه ډرامه ګورم نو د پېشمني پورې دې ډرامې ته ناست یم زه، د پېشمني پورې. او یاره یو وایي څه شی دی؟ وایي دا اسلامي تاریخ موږ ته ښیي. سبحان الله، زموږ تاریخ ډرامو ته پاتې شه، په ډرامو به اوس موږ خپل تاریخ زده کوو. که ته تاریخ ګورې راشه وګوره د تاریخ کتابونه، البدایه والنهایه د ابن کثیر اردو کې هم چاپ ته خیر دی، که ته یې په عربۍ کې ده. تاریخ طبري د ابن جریر وګوره، الکامل د ابن العسیر وګوره، تاریخ ابن خلدون وګوره، المنتظم د ابن الجوزي وګوره، دارنګې نور کتابونه د تاریخ هغه مطالعه کا، تا ته په خپل اسلامي تاریخ پته ولګي. و ډرامو ته خبره راله. بلکې زه ډېر په افسوس سره دا ویم چې بعضې مدارسو کې بعضې علما د دې ډرامې ترغیب خلکو ته ورکوي چې دا وګورئ د دولت عثمانیه، او پای کې نقصان څومره دی زما وروڼو، نقصان د هغې وګورئ. اگر چې پای باندې ډېرو علماو ردونه لیکلي، په ډېر په تفصیل سره تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ. زه تاسو ته غټې خبرې د هغې ذکر کوم. اول نمبر په دې کې غټ نقصان دا دی چې په دې ډرامه کې د واده نه مخکې د عشق معشوقې باز شروع دی. یو هلک عاشق وي، بله معشوقه وي، عشق معشوقه پای کې شروع وي، د یو بل سره د محبت اظهار، دا خبرې پای کې شروع وي. یعنی زمونږ نوجوان نسل ته د نه واده نه مخکې د عشق او د معشوقې درس ورکېدلی شي چې عشق معشوقه کوئ خیر دی. دا غټ نقصان په دې ډرامه کې تاسو کتلی شئ. دویم نقصان په دې کې میوزک په دې کې موجود دی، د شیطان آواز په دې کې موجود دی. خپلې روجې موږ په دا میوزک باندې خرابې کړې، نومونه ورکړی د اسلام او د ګوړه کې زهر موږ ته میلاوېدلی شي. زما وروڼو دا په ګوړه کې زهر موږ ته راکولي، د اسلامي ډرامې په نوم باندې میوزک موږ ته اورولی شي او موږ خپلې روژې پای باندې خرابې کړې. دریم نقصان پای کې دا دی چې پای کې د زنانه او د نارینه اختلاط، تاسو پاټونه به د هغې بعضې کتلي وي چې پای کې جینکۍ نیم برهنه چې نیم لباس د هغې شته، مټې لغړې، سر تور سر، میک اپ کې هغې د عشق او د معشوقې او د مینې خبرې د هلکانو سره کوي. په دغه ډرامه کې موجود دي. دا صرف نوم یې والا بدل کړی دی، نور هم هغه عام چې کوم ډرامې دي او هغه طریقه باندې دا ډرامه چلیږي. نو بل نقصان پکې هغه دا دی چې په دې کې شرکي الفاظ هغه پکې استعمالیږي، لکه دا الفاظ پکې استعمالیږي. کومو کسانو چې کتلي هغې به اورېدلي او نور دې توبه وباسي. پای کې دا الفاظ دي: یا عبدالقادر جیلاني مدد، عبدالقادر جیلاني مدد وکړه، یا خضر علیه السلام مدد، خضر علیه السلام مدد وکړه. د شرک او د کفر الفاظ په دې کې استعمالیږي. لږ په توحید غیرت ته درځي تاسو له، د الله په وحدانیت غیرت ته درځي چې د شرک او د کفر الفاظ تاسو اورئ، خوند ترې اخلئ. بل نقصان پای کې دا دی چې پای کې مخکې یو ملا تېر شوی، یو بدعتي، یو ملحد، ابن عربي، هغې پکې د ولی په شکل باندې پیش کړی چې دا ولی الله دی، او هغه په یو ځای کې ناست دي
او کشف ورته کیږي چې ارطغرل ته څه به تکلیف دی او د دې ځینې کسان پسې دي د کشف خبرې پای کېږي د غیب دانۍ. ابن عربي ته پیژنې ابن عربي څوک دی؟ ابن عربي په باره کې امام بقایي مستقل کتاب لیکلی د هغه په کفر باندې چې د کفري عقیده وه. کتاب یې لیکلی فصوص الحکم الفتوحات المکیه عام ملاویږي اردو کې هم چاپ شوی دی او پای کې هغه الفاظ سوی دا ټول کائنات الله دی نعوذ بالله او الفاظ سوی العبد رب والرب عبد فلا ادري من المکلف. بنده خو رب دی او رب بنده دی ما ته پته نشته چې مکلف څوک دی په دې اعمالو صالحو باندې. ابن عربي هغه کس دی شیخ الاسلام ابن تیمیه دا مجموع الفتاوا ما راوړه د دې لپاره. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا معمولی سړی نه دی. شیخ الاسلام لقب یې حاصل کړی دی د شپږمې اومې صدۍ عالم امام ابن القیم رحمه الله دغه استاذ د ابن کثیر استاذ د حافظ ذهبي دغه استاذ هغه عالم دی چې علما وایي بحر لا ساحل له دریاب د علم دی چې کناره هم نه معلومیږي. علم سمندر دی. شیخ الاسلام مجموع الفتاوا کې دویم جلد کې لیکلي دي ما چې کوم نسخه ده دارالکتب العلمیه والا چاپ دی پای کې دنه چا د ابن عربي باره کې تپوس کړی اوږد باسی لیکلی دی. بیا وایي نو د هغه عقاید ذکر کوي د هغه او دارنګې د ابن تلمساني او ابن فارز وغیره ابن سبعین دا یې ټول باره کې دا وایي ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه. وای دا ابن عربي او د ملګري خو هغه خلک دی چې دیو فرعون د اوچتو اولیاو نه ګرځولی دی چې فرعون غټ ولی الله دی وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه. او دا چې دا دعوه کوله چې انا ربكم الاعلى دا دعوه دغه بالکل صحیح وایي. وایي ځکه چې هغه کې الله نه نوتلی او نعوذ بالله وایي ځکه ویل چې انا ربكم الاعلى. بیا وروسته وایي ویکفیک معرفة بکفرهم د دیو هغه کفر د هغې پېژندګلي ستا لپاره دا پوره ده. وایي ان من اخف اقوالهم ان فرعون مات مؤمنه. وایي د دیو ډېر لاندې خبره کمزورې خبرې هغه داره غټه خبره لږه کې کمزورې خبره د دی ابن عربي وغیره داره چې دی وایي فرعون دا مؤمن مړ شوی دی بریه من الذنوب پاک دی د ګناه نه. وایي سخت الفاظ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې خلکو مبارک بیا هغه ذکر کړی دي او شیخ الاسلام بیا دلته د علما اقوال پکې نقل کړی دي. مخکنی علما د هغې اقوال پکې نقل کړی دي لکه هغه فرمایي شیخ ابراهیم الجعیری الجعبری دا یو کس دا یو باره کې وایي شیخ الاسلام وایي ده وویل او دا شیخ ابراهیم الجعبری دا کس دی چې د ابن عربي سره ملاقات شوی. نو شیخ الاسلام وایي کما قال شیخ ابراهیم الجعبری لما اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب. وایي ابراهیم الجعبری وایي چې کله د ابن عربي سره ملاو شو نو هغه ویلي وو چې دا ولدي فصوص الحکم دا مصنف دی. وایي رأیت شیخا نجسا دا یو ګنده شیخ ما لیدلی و یکذب بكل کتاب انزله الله وبكل نبی ارسله الله. ابن عربي هغه کس دی چې د هر کتاب چې کوم الله نازل کړی په هغې کفر ته کړی دی او د هر یو نبي تکذیب ته کړی دی. دا د ابن عربي حقیقت دی او دا په ارطغرل کې ښیي موږ ته ولی الله ته جوړ کړی دی. د الله خاطر وکړئ لږه د الله نه ویرېږئ خپل دین هغې نه ډک وسله مه جوړوئ چې خپل دین تاسو په ډرامو پسې منحصر کړ او په ډرامو به خپل تاریخ او سیرت موږ اوس ګورو ټول ټیمونه په دې باندې ضایع کړه. او ته چې کله دا ارطغرل ډرامه ګورې او په دې کې دغه ښځې راشي د عشق معشوقي خبرې کېدلی شي په رمضان کې تا کتل تا ته د الله د آیات نو یاد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته یو چې خپل نظرونه ښکته کوي کم مفسر کم محدث کم فقیه تا ته اجازت درکړی دی چې دا ارطغرل د ډرامې د هغې بربنډې ښځې ته ته کتلی شي خیر دی چیلنج سره ویم تحدي سره ویم یو محدث پیش کړي تاسو چې هغه ویلي خیر دی د ډرامې ښځې ته تا کتلی شي. زه حیران یم دغه علماو ته لږ د الله نه ویرېږئ ولې د امت په ګمراهۍ کې مبتلا کوئ. ولې خو دې نوم ته وګورئ ډرامه نو ته وینې نه پوهېږي ډرامه وایي څه ته ډرامې په نوم ته نه پوهېږې ډرامه خو وایي دې ته چې حقیقت نه لري. او ته دې بل نوم ته وګوره مړه ارطغرل څه نوم دی ارطغرل او ارطغرل دا څه نوم دی او دا ټول دروغ دي په دې کې. ارطغرل په کومه زمانه کې تېر شوی تقریبا دولت عثماني دا یې نه 20 ساله مخکې وفات شوی دی. خپل اوقات په دې مه خرابوئ
لگ اللہ نے ویرے منگ سر چند ٹیم پاتی دے لگ وقت منگ سر پاتی دے ٹیم خط پی دو والا دے منگا دیر غٹ سفر کرے دا اللہ طرف تا دا لگ ٹیم لگ چند منٹو نا منگ سر پاتی دی دا منگ دار تغل پر ڈراما والی یا پا پب جی گیم بانے منگ خراب کلو لگ دا اللہ نے ویرے گئی ما تا پتہ را چڑیر خلق و پدیبان خپا کی یا رجی دا خو دا ترکو تاریخ اسلامی بیان شاید دروغ والے بے قذاب و مفتری پہاشی اور یعنی پکی خی ہوئی دا ہوئی تاریخ دے ہوئی تر تاریخ شوقی لال شبار کتاب والا تو گو رہا دا علماء تاریخ اگا پا دا کی سر پا آواز کی سر گو رہا واو رہا پا خپل باندی تلالی ڈرامو تا مزتی اخلی تا تا یارانی چل خی پر ڈرامو کی تا قتل غارت چل خی پر ڈرامو کی لہذا اعتکاف تناسی و ترار تغل ڈرامہ گوری تا رمضان روجہ تانی ولی دا تر شپیدہ ڈرامی گوری مرتا لحیا ندر زی تا شرمی کی ندر اللہ نا خو شیطان در خلقو سرگی دسی پٹی کڑی دی چھ دا اسلامی ڈرامی پنم باندی فحاشی اور یعنی و بیدینی گوری لگ دا اللہ نبی رہ گئی لہذا خپل اوقات مزائی کوئی اللہ رب العالمین سوال لے چل اللہ رب العالمین مانی داخری آشر دا خپا خیست طریقے ستیر رکھی اللہ دی مر توفیق را کی چمک پدے کہ خپل اللہ خوشحال کو خپل اللہ پہ کی رازی کو ردی بیہودا ڈرامونا ددی فلمونا ردی گانونا ددی گیمونا دینا منگ خپل اللہ اس محفوظ و ساتو او دا یسو رزی دی چی پدے کہ خپل اللہ خوشحال کو چی بیا پا آخرت کی الت شرمی دلی شرط ولارنیو اللہ دی منگ دا آخرت دا شرب محفوظ و ساتی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. لأهل البيت منزلة عظيمة لأهل البيت منزلة عظيمة وحب